کندهار کې د طالبانو غونډه خپل منځي اختلافات په کابینه کې بدلونونه. السلام علیکم درنو لیدونکو، ستړي مشئ په موکړه تازه مهم خبر ته. کندهار کې یو شمېر سرچینې وایي چې د طالبانو امیر المؤمنین ملا هیبت الله په مشرۍ په دې ولایت کې د طالبانو یوه لویه غونډه روانه ده. د معلوماتو پر بنسټ یادې غونډې ته د طالبانو د کابینې شاوخوا 15 وزیران او نور لوړپوړي چارواکي بلل شوي دي. په ورته مهال بي بي سي هم د یو شمېر سرچینو له قوله لیکلي چې د طالبانو لومړي وزیر ملا حسن اخوند، مرستیال لومړي وزیر ملا عبدالغني برادر، د دفاع وزیر ملا یعقوب، د کورنیو چارو وزیر سراج الدین حقانی، د پوهنې وزیر، روغتیا وزیر، د مالیې وزیر، د سوداګرۍ وزیر، د قانونو وزیر، لوی څارنوال او ځینې نور طالب چارواکي له وړمې ورځ راهیسې په کندهار کې دي. کندهار کې سرچینې خما پریس ته تایید کړی چې په دې غونډه کې به د طالبانو لخوا نوی رئیس الوزرا وټاکل شي. د معلوماتو له مخې ښایي ملا برادر د ملا حسن اخوند پر ځای د طالبانو نوی لومړی وزیر او سراج الدین حقانی بیا د نوموړي لومړی مرستیال شي. د سرچینې په خبره دغه غونډه د جنرال رازق په کور کې له پرون راهیسې روانه ده. د ملي امنیت پخوانی رئیس رحمت الله نبیل هم د دې غونډې په اړه په خپله ټویټر لیکلي چې په دې غونډه کې به طالب مشران په دریو موضوعاتو خبرې او پریکړې وکړي. هغه لیکلي چې طالبان غواړي خپل منځي اختلافات د خپل مشر ملا هیبت الله په منځګړیتوب حل کړي او دغه راز غواړي د نړیوال مشروعیت لپاره په کابینه کې یو شمېر بدلونونه راولي. ښاغلي نبیل دغه راز ویلي چې ښایي شهاب الدین دلاور، عبدالحلیق واسیق او یو شمېر نور وزیران له دندو ګوښه هم شي. طالبانو تر اوسه په دې اړه رسنیو ته څه نه دي ویلي. د کندهار ځایي خلک وایي چې له تېرو 2 ورځو په دې ولایت کې سخت امنیتي تدابیر نیول شوي دي. درنو لیدونکو، له ملتیا مننه، ښه اوسئ.